یا الله ستا ډېر ډېر شکر دی چې زما غریبۍ او بېوسۍ ته دې ولیدل او زما په نیک باندې مهربانه شوې او هغه ما ته پوره د 1 هفتې پیسې راکړي ولې چې زما دې پیسو ته ډېره اړتیا وه په دغې باندې به زما ډېر مشکلات حل شي دغې زما د بچو د قلمونو کتابونو یا د مرستیا او د غوړو او دا نورې د کور کرایي او د وړو پیسې یا الله ستا ډېر ډېر شکر دی ډېر ډېر شکر دی یاره نیکه څه وخت نه چې تا سره یو ځای شوی یم یو ښکار مونږ نه دی والی مړه تا نه خو سلیمې غل ښه و د ورځې خو بیا 2-3 خط من ول یعنې وایي نو کار دې څنګه کوي ته زما کار لیټي خو ټیټي پوه شو که نه خدای مهربانه دی ظالمه داسې چانس به در باندې ووهم که نه چې بیا به په مودو خوري او ختمېږي به دا خبرې خو دې صحیح ده خو مونږ تا دلته ناست یو دلته به څوک راشي په دې لاره دا وګوره تشې بیابان دي ونې دي په دې به څوک راشي دغلته خو نه پوهېږي که نه نه پوهېږي که نه ګوره زه په هغه ځای کې خلکو لکیني چې په کومه د خلکو تګ راتګ کېږي او خلک په هغې لاره بیا نه زیارېږي نو داسې شارټکټ راځي او دلته به مونږ ورته ناست یو نو په دې چې څوک راغی که نه نو والله که ورسره چپل یم بیا پرېږده پوه شو که نه دلته بیا صرف زه به یم ته به یې او خدای جل جلاله به یې نور هم څوک ګوري نو که به څوک پیدا شي هغه دغه نه دی مشران څه متل کوي خبرې وایي پردي چې 100 کورونه وران نه کړي که نه نو والله که خپل یو مه به نور څه صحیح خبره ده اول به د خلکو کورونه ورانوو بیا به خپل جوړو ودرې ونه خوځ ودرې ونه خوځ هسې ورکه پیسې خبره خو اوري که نه نو تاسو پیسې ورکړه نه مونږ ماران یو مونږ به څه خورو دې خوځه ما موبایل دې ودرې ورکړه دې جیب نه ورکړه دا څه کوئ خبرې مه کوه د خاطرو کې ظالمانو دا چپلې خو راته پرېږدئ که نه نو زه به کلي ته پسه ځم صدرم تې څه کوئ ظالمانو صدرم تې واله باور وکړئ دا کومې پیسې چې تاسو ما نه واخیستې که نه دا زما د بچو مستقبل دی د کور کرایي را باندې پاتې ده وړه او غوړي به وړم او یو زوی مې مریض دی دپاره دوایانې وړم دا هر څه ما ته واپس راکړي دوا به درته کوم بس وروره بس تا خو داسې مجبوریانې ویلي چې زړه مې وایي زما په جب کې 100 روپۍ دی هغه هم ورسره درکړم بس دی دا هر څه ورله ورکړه دا ته څه وایې نیکه نیک دې رښتیا وایي دا هر څه راکړه دا هر څه ورکړه ډېره مننه خوشحاله اوسئ ته څه فکر کوې چې زه به داسې ووایم او دا هر څه به تاله درکړو دا فامیل یوازې ته لرې زه یې نه لرم دا مشکلات یوازې ته لرې زه یې نه لرم دلته ودرې مونږ چې غږ نه یې کړی شاته راونه ګورې ښه چپه چپ چپ دې ځای نه ونه خوځې مخه خوا لا خوړئ خو تاسو دواړه مې وپېژندئ بدل بدل اخلم ګورم به در سره ما هیڅ نه دي ویلي دې مونږ وپېژندو ما نه یې پېژندلې ما زه ستاسو باره کې چاته هم څه نه ویم چاته هم څه نه ویم ته ما وپېژندې مونږ چې څوک وپېژنې که نه نو هغه بیا د پېژنګلو نه وځي ما خو په تا رحم وکړو نه واړه بچي دي دي ښځه به دي کور به دي خو ته خپله ځان ته شر جوړ کړه زما واړه بچي دي باور وکړئ ما وژنې زما واړه بچي دي زما واړه بچي یو
دا څه شي زنګ دی موبایل بند کا زما موبایل خو کور کې پاتې دا زنګ د چا دی دا خو د دې موبایل دی سلام پلار جانه مور ویل که نه چې بابا جان دې راځي نو مې چې راځي که نه ما ته ځان سره کیک هم راوړه د لوبو شیان هم راوړه پاپړ هم راوړه ښه او مور ویلې چې بابا جان ته ووایه چې کور کې غوړي خلاص شوي دي غوړي هم راوړه او اوړه هم راوړه ښه پلار جانه نو زه درته فتم یم ژر راځه ښه پلار جانه نیکه راځه چې زه اوس به پولیس راشي نه زه خو درنه لاړم دا ما څه وکړل ما یو انسان نه بلکې ټول انسانیت قتل کړ د ده هم واړه واړه بچي وو د ده هم ښځه وه کور یې ژوند و خو ما تس نس کړل د څه لپاره د خپل اولادونو د رزق لپاره د خپلې خېټې لپاره ما دا مړ کړ ما څه وکړل سلام پلار جانه مور ویل که نه پاپړ هم راوړه ښه او مور ویلې د کیک هم راوړه او اوړه هم راوړه ښه پلار جانه د لوبو شیان هم راوړه غوړي هم راوړه د کیک هم راوړه پاپړ هم راوړه ښه السلام علیکم قدرمنو کتونکو د ویډیو نه هدف عامه پوهاوی و خدا نخواسته که تاسو هم د دغسې واقعیا سره مخ شئ نو هغه غلانو ته دا مه وایه چې موږ تاسو وپېژندلی که تاسو هغه پېژندلی هم وي نو د هغه د پېژندګلو نه انکار کوئ ځکه چې تاسو ژوندي هر څه به کېږي پښتو کې وایي چې سر یې نو خولۍ ډېرې موږ او تاسو چې د دنیاوي شی نه به ځي او راځي نو که ویډیو مو خوښه شوي وي د نورو ملګرو سره یې حتما شریکه کړئ والسلام چې زما په تا باندې زړه خوږ شو دا هر څه ورکړه الله دې تاسو سره ښه وکړي ته ولې خاندې دا څادرم تې واله او لا خو ویښته خو مه راکاږه که نه ویښته ولې کاشکې مړوله 1 2 3 اکشن سپلی دې وباسم اکشن لا خوړی فوټبال سره نو خاندې ولې یاره اکشن او ته مونږ وپېژندو ولې ته خبر یم کې او ډز یم کې هوا کې د ټول مرغان ویشته